بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، پروګرام ادبزار سره محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو، په دې پروګرام کې مونږ تاسو سره پیژندلو کوو د مختلفو حوالو باندې شاعرانو، ادیبانو او خبرنګارانو دغه شان چې زموږ کوم لیکوال ملګري دي هغې مونږ تاسو سره مخامخ کوو په دې نشست کې. نن مونږ سره ملګری فاروق حسین فاروق موجود دی. فاروق، دا راته لږ ووایه چې تاسو شاعري د کله نه شروع کړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول هو ستاسو ډېر شکر ګزار یم چې تاسو معلم ټیم راکړو. زمونږ د شاعرۍ خو دا یو سړي سره د ژوند سره تړلی شی د شاعري، نو تقریبا دا خو د 93 نه تقریبا ما شاعري شروع کړې. ښه، یعنې 93 نه تاسو شاعري شروع کړې ده. نو دا راته لږ ووایه چې د دې وجوهات تاسو ته یاد دي چې وجه څه وه؟ ځکه چې خامخا داسې څه محرکات دي، څه خبرې مخې ته راشي، څه مسلو کې سړی راګیر شي، نو بیا داسې لیکل شروع کړي. یاره شاعري خو جوهر صاحب د یو کینسر مرض دی، دا به ووایم. دا یو مرض دی کینسر، او د کینسر علاج تقریبا بیا هم شته، خو د دې عشقۍ د معشوقۍ علاج نشته. نو دا زیاتر شاعري چې کومه ده دا د عشقۍ سره کېږي، او ډېر کم خلک به هغې چې هغې به ډېر د درد نه چته پړه درد شوي یا نور څه داسې حادثې ورته راغلي، هغې تقریبا په دې باندې شاعري هم شروع کړي، بیا په هغې هغه خپل د زړه بلاس وباسي. نو هغه شان مونږ هم په دې باندې د خپل زړه د بلاس وباسو، ټوټه پوټه غونډه کې خپل ځان مشغول کړی، نو بس لګیا یو ورسره. ښه فاروق، دا راته لږ ووایه چې تاسو کوم صنف ښه لیکئ؟ یعنې غزل ښه لیکئ، چاربیته ښه لیکئ، نظم ښه لیکئ، نیمکۍ لیکئ، سندره لیکئ، څنګه؟ یاره د یو وخت مناسب خو جوهر صاحب د غزلې د ډېر وخت مخکې لومبي لومبي خو دغه شان غزلې، بیا رو رو حالات مطابق بیا رو اوس د نظمونو لیکل مې زیات دي، او د غزلو نور شوق مې ختم شوی دی. نو داسې خو یقینا چې ستاسو خبره په خپل ځای باندې ټیک ده چې خو د نظم دور دی نن سبا، او نظم ښه لیکلی شي او آزاد نظم بیا ډېر ښه لیکلی شي. خو که چېرې دې وخت کې تاسو ته خپل څو شعرونه یاد دي که نه، که هغه د نظم وي، که د غزل وي، که د بل داسې څه؟ نو د غزل خو خیر ډېر مخکني دي، خو د اوسني د وخت مناسب څو شعرونه باسي ووایم چې د ملاوټه پورې یو څو شعرونه دی چې کومه ملاوټ په آخرت کې به کړېږم، یمه مسلمان خو د الله نه نه یادېږم. پایو کې اوبه په چای کې ګډه دنداسه کړمه، ور دې په دنیا شي خو چې زه جمع پیسه کړم. نو خیر که خلک جاړي خو چې زه ونه جړېږم، یمه مسلمان خو د الله نه یادېږم. نو فاروق، نور داسې دوه درې شعرونه که موږ ته کتونکو ته وایي سره خیال؟ نور خو به داسې یو څو شعرونه ووایو، لکه د جدایۍ پورې، لکه سبا له یو سړی ژوندی دی، کیدای شي هغه مرګ پس هم حق دی، نو چې مړ شي او د هغه، نو ما خپل یو څو شعرونه د خپل ځانه پورې داسې جوړ کړي دي چې زه درنه لاړم بیا نه راځم، ښکاري نه خو جاړم بیا نه راځم، او خدای خبر که بیا مو ملاقات وشي ځکه رخصت غواړم بیا نه راځم. څوک د همدردۍ نشته په کلي کې، ښار ته کډین غواړم بیا نه راځم، او خلک خو دروغو سره ژوند کوي، زه مات ګوټ کباړ یم بیا نه راځم. ډېر فاروق لیدلي دي نږدې نه دي، لرې به ولاړ یم بیا نه راځم. دا څو شعرونه ته یاد دي د غزل؟ داسې څو شعرونه بل خو د زیاتر د نظم درته ووایم چې نه کوو مونځونه، نه مونږ پوهه په قرآن یو، شکر الحمدلله مونږ مسلمانان. زر به یې اوچت کړو په کاغذ کې تصویرونه وي، پروت وي په ځمکه خیر که لیک پې حیاتونه وي، نو نشته احساس په مونږ کې دومره ظالمان یو، شکر الحمدلله مونږ مسلمانان. ښه فاروق، یقینا چې تا خو موږ ته ډېر ښایسته شعرونه ووایي، او نیمګړتیا خو پکې یقین وه، خو هغه به خامخا د یاداشتو خبرې وم. زه انشاءالله بیا به هم تا موږ راولو، ځان سره په پروګرام کې کښېنو، نوي نوي شعرونه، غزلې، نظمونه به ستاسو نه اورو. ملګرو، تاسو خبرې ترې واورېدې د فاروق حسین فاروق، د هغې د کلام نمونه هم تاسو واورېده. یقینا چې دغه شعرونه به ستاسو خوښ شوي، دغه خبرې ترې. مونږ تر بل پروګرام پورې ستاسو نه غواړو اجازت. محمد علي جوهر له ورکې اجازت، د الله په امان او وختونه په خیر.